په جلاوطنۍ کې د وطن ملګری. استاد داود سدوزی له کلونو راهیسې د رباب غږوي او په لویدیځ کې د افغاني موسیقۍ د دغې آلې د دودولو لپاره یې ټوله اروپا ګزوګم کړې ده. د دلته د کولن سولې پارک کې د کوچني اختر په مناسبت څو نغمې غږوي. ډېره محفلونه نه ده، کانسرتونه ده. کانسرتونه زه په یو هفته قبل په لندن کې یو ډېره غټه کانسرت و، خو په هندوستان کې ډېر کانسرتونه زه هلته تللی وم. ډېر کانسرتونه ده. سولو رباب و. اوس په ایټالیا کې ده، په یونان کې ده کانسرتونه ده چې خلق آرزو لري بیا کیږي. سره له دې چې طالبانو افغانستان کې د موسیقۍ د آلاتو جوړول، پیرو پلور او سندرې ویل بند کړي، خو د رباب د استاد وایي موسیقي نه مري او همدا اوس هم د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې ډېر کسان له ده پر لیکه رباب غږول زده کوي. د جنکیانو ډېر علاقه لري. زه شاګردان لرم، ښه غږوي خو کوشش کوي، کاروبار هم کوي، خو دا هم تمرین کوي. او شاګردانو الحمدلله مختلف ده، خو استعداد مهم ده. بیا یو ښه استاد چې درس ورکوي دا ډېره ضروري ده. وایي هیڅ ډله او شخص له خلکو د هغوی د خوښۍ واخیستلو حق نه لري. داسې ده چې په 50 کالونو کې داسې حالات راغلی ده، همیشه بیرغ هم چینج شوی ده او دا هم چینج بدل شوی ده، خو هیڅ شی نه پاتېږي. د یو خبرې زه کوم چې په کوم ملک کې چې عدالت نه وي، چې ظلم وي، دا پایدار نشته. په هیڅ تاریخ کې دا پایدار نشته. استاد داود سدوزی وایي سره له دې چې په لویدیځو هیوادونو کې بوختیاوې ډېرې دي، خو که څوک مینه ولري د رباب زده کړه ستونزمنه نه ده. د په بیلابیلو هیوادونو کې شاګردان لري چې په انلاین بڼه رباب ورزده کوي. الحمدلله فرمایشونه ډېر زیات ده، خو شاګردان هم ډېر زیاته ده دا غږوي. هلته چې بند شوی ده، خو دلته په دې باقي دنیا کې دا ډېره رواج شوی ده. ډېره خلک خوشحالیږي چې دا غږ واري. استاد داود سدوزی له تیرو 40 کلونو راهیسې په آلمان کې ژوند کوي. وایي هیله لري چې افغانستان کې حالت بدلون وکړي او د رباب غلي شوي نغمې بیا په سروتال کې راشي.